محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې د تیرو څو جمعو څخه مسلسل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک تذکره اجدو. لکه تیره جمعه کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت هغه عظیم باب چې هغې د هجرت سفر و، د هغې ابتدایي حصه کښې شوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپله کوره څخه د شپې وځي او پر خپله بستره باندې حضرت علی رضی الله عنه ته د آرام حکم کوي چې ته زما پر بستره آرام وکړه. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کور ته ورځي او حضرت ابوبکر رضی الله عنه د ځان سره روانوي او بیا د جبل ثور لمنې لځي. د هغې ځای څخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په وژو کې بیا د جبل ثور سر ته چې کوم غار ثور د هغې ته خیږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې کې 3 شپې غالبا تیروي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې 2 عظیم باب راځي. یو باب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج سفر و چې پیغمبر علیه السلام اسمانو ته سفر وکړي. دویم باب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت سفر و چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته سفر وکړي. دې دواړو سفرو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خپل رفیقان او ملګري ورسره وو. د معراج په سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او د هجرت په سفر کې د پیغمبر علیه السلام ملګری حضرت ابوبکر رضی الله عنه دی. چې کم څوک د معراج سفر کې د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا او نصیب سو، الله تعالی د ټولو ملائکو امام کوي. چې کم چاته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت سفر کې ملګرتیا او نصیب سو، الله تعالی د ټولو صحابه امام کوي. یعنی چې کوم څوک د هجرت سفر د معراج سفر کې مرګره و، د هغې پر سر باندې الله تعالی د امامت تاج کښې شوی چې دا به د ملائکو امامي. او چې کوم څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هجرت په سفر کې مرګره و، د هغې پر سر الله تعالی د خلافت تاج ورکړی شوی چې د پیغمبر علیه السلام څخه وروسته د ټول امت اولنی خلیفه به دا انسان دی. لیکن دې 2 رفاقتو کې، دې 2 ملګرتیاو کې لږ فرق و. آسمانی سفر کې چې کوم څوک ملګری و چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د یو ځای پر ملګرتیا وکړه او سدرة المنتهی ته ورسېدی، نو د سفر په مابین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرې شوی، هغې د سفر څخه نور عذر پیش کړي چې زه نور سفر نسم کولی. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سدرة المنتهی څخه عرش ته پورته کېږي، نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر علیه السلام څخه پاتې سو. لکه ما تیره جمعه کې دا خبره کړې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چون در دوستی مخلص یافتی چرا عنان از رفاقت من تافتی. ای جبرائیل چې کله په دوستی کې زما او ستا سره اخلاص وستی ولې ځان را صفات ته کوي؟ هغه څه ورته وایي؟ ورته اگر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلا بسوزد فرم. که د یو بیشتر مقدار ز نور پورته سم، نو دی وخت د الله د نور تجلاوي زما وزر رسبزي، زما نور د سفر طاقت نشته ستا سره. لیکن چې کوم د هجرت سفر او د هجرت د سفر مرګره حضرت ابوبکر هغې خپل سفر در هغې وخته پورې جاري وساتئ چې در څو پورې پیغمبر علیه السلام خپل منزل ته رساوی او په ټوله سفر کې یو ګړی هغې جدایي او عذر پیش نه کوي. دې صدا معلومیږي چې دې ملګرو کې د سفر په رفیقانو کې خامخا امتیاز راځي. بعضې رفیقان داسې چې هغې سړی پر لارې باندې په مابین کې رفاقت ختم کړي ورسره، او بعضې رفیقان او ملګري داسې چې سړی در منزله ورسوي. چې کم رفیق سړی در منزله رسوي، هغه رفیق د انسان په حضور کې ډېره لوړه مرتبه لري. او محدثینو یو بله نکته هم دې ځای کې لیکلې ده چې یو د آسماني سفر و ملګری و چې د معراج سفر، او یو د مځکې د سفر ملګری ولو چې د هجرت سفر و. دې 2 کې دا فرق ولو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته روانېږي او سفر ته روانېږي، نو هغه ملګری د خپله منزله سره راځي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوب او د آرام ځای چې د ام هانی کور دی، په هغې کې هغه راپورته کوي او د ځانه سره روانوي. نو د راتګ ابتدا رفیق کوي، رفیق ورله راځي، دا څوک د ځانه سره روانوي. لیکن د هجرت په سفر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپله کوره څخه ولاړېږي، په خپله ورځي، ملګری د ځانه سره روانوي او ملګری ولاړوي او راځه ته به زما سره ځي. نو دې کې دا چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډېرو مخلصو رفیقانو کې
او د هغې په خاطر باندې الله تعالی حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ډېره لوړه درجه ورکړې وه.